افغانستان ته 27 میلیونه ډالر تاوان خو مشال کرکټ ته پروت دی. د هند او پاکستان ترمنځ له لانجې وروسته پاکستان د افغانستان لپاره خپل هوایي حریم وتاړه او له تیرو 4 یا زیاتو میاشتو راهیسې پاکستان هوایي حریم تړلی دی چې له امله یې افغانستان ته 27 میلیونه امریکایي ډالر تاوان رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشال له پاکستان سره دغه او نورې ستونزې حل کړي، هغه په کابل کې کرکټ ته پروت دی او کله د نوو بستونو لپاره د خلکو ګمارلو مرکې کوي او کله هم بیا خبري ناستې کوي او یا هم د کرکټ په نورو وړو کیسو کې ځان بوخت ساتلی دی. په دې اړه ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو سختې نیوکې کړې دي. ډیرو خلکو لیکلي دي چې دوی ته له کرکټ بورډ څخه پاکستان ډیر مهم دی، خو افغان حکومت او افغان سفیر ته پاکستان او په اسلام آباد کې افغان سفارت هیڅ ارزښت نه لري. که یې ارزښت درلودای نو سفیر به یې له تیرو نیمې میاشتې راهیسې په کابل کې نه وای ناست. د یادونې وړ ده چې عاطف مشال له څه وخت راهیسې د اسلام آباد په پرتله په کابل کې ډیر وخت تیروي، خو له کله راهیسې چې هغه د کرکټ بورډ د بورډ غړی مقرر شوی دی نو ځینې سرچینې وایي چې نوموړی له هغه وروسته اسلام آباد ته نه دی تللی او په کابل کې میشت دی. په 2019 نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د ټولو لوبو له بایللو وروسته دا خبرې ډیرې شوې دي چې لوبغاړو قصدن لوبه نه کوله او له هغه وروسته په ملي لوبډله کې ډله بازۍ راښکاره شوې دي. همدا راز په عاطف مشال دا تور دی چې هغه په کرکټ کې خپله یوه ډله لري چې هم یې په کرکټ بورډ کې کسان شته او هم په ملي لوبډله کې د هغه په وینا هر څه کوي.